بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو زمونږ د ورور چې هلته کار کې مصروفه دی، د ده یو ویډیو په سوشل میډیا کې خپره شوې وه. زه مریض یم، د ملا تکلیف لرم، ملا مورو تکلیف لرم، کار روزګار نشم کولی او ماته د یو کار زمینه مساعد کړي، یو کاروبار راته برابر کړي. دغه به ستاسې یو احسان دی. وخت د هغه ویډیو ما هم وکتله، طبیعت مور خراب شو او بیا د الله تعالی دې ملګرو ته خیر و برکت ورکړي. نو هغوی په همکاري باندې د دې ورور ویډیو موږ ته راورسېده. بیا زموږ یو ملګری و، هغه سره هم خبره شریکه کړه، بلکې هغه له خوا موږ ته احوال راغی چې زه غواړم د ورور سپانسر کړم، زه دلته دکان کې څومره مصارف کېږي هغه ورسره زه وکړم. نو بیا هغه چې زموږ کوم قانوني لار دی یا زموږ کوم اصول دی هغې مطابق د ورور خپل کار خلاص کړه. نو چې کوم ضمانت خطونو فورمې وې هغې ټولې خلاصې کړې. نو الحمدلله په دې وتوانېدو چې د ورور لپاره د دکان سیټ اپ وکړو. نو موږ راغلو، د ورور لپاره مو سودا واخیسته، دی مو بلکې ځان سره بیولو چې څه یې خوښ و هغه مو ورته ټول راواخیستل. نو افغانستان کې بلکې په هر ځای کې چې زموږ وس او توان رسیږي په حیث د یو مسلمان انشاءالله موږ به رسیدګي کوو. عبدالله خان دکان دې ورته مبارک وي ورور، هغه ورور چې سره مرسته کړې الله دې هغه ته هم اجر ورکړي. دا انشاءالله جاري صدقه ده، د دغه دکان په ذریعه ستا فامیل ته یو مړی روزي الله تعالی ورکوي. انشاءالله هغې اجر دې ورور ته شته. تاسو ورونه غواړئ دغسې تکړه ځوانان په خپلو پښو ودرېږي او د کور لپاره یو مړی نفقه پیدا کوي، دا جاري صدقه دی. تر څو پورې دی دا دکان چلی تاسو ته بیا جري. د دکان اصول زموږ داسې دي، د نه مو فورمې اخیستې دي، ضمانتونه مو اخیستې دي، تر څو پورې دا دکان ختم نه شي. همداسې ده که نه؟ او ده کې موږ سخت یو وروره، صحیح ده. بل ځل چې راځو انشاءالله کم چې کمبودیان یې هغه به پوره وي، صحیح ده. الله مو خوشحال لره، کامیاب اوسئ. تاسو ورونه که غواړئ عبدالله غوندې نور ورونو سره مرسته وکړئ، وټساپ نمبر شته، آنلاین مرستو لپاره لینک په همده رابطه ونیسئ. انشاءالله همداسې یو بل ورته به کاروبار زمینه جوړه کړو، همداسې به ځو د افغانستان نور ولسوالیو ته. نو تر څو پورې د وطن او هیوادوالو لپاره یو څوک، صحیح ده. الله مو خوشحال لره، جنتي سي. ډېره مننه عبدالله خان، موږ ته اجازه ده، آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. بیا هم